السلام علیکم. زه هومیوپیتک ډاکټر شبیر احمد ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن چې کوم بیماري تاسو سره ډسکس کوم هغې ته سپرمیټوریا ویل کېږي، اسانه ټکو کې ورته جریان ویل کېږي. د نارینهو تکلیف دی بیماري ده، خاص کر د زلمو د هلکانو دا مسله وي زیاتر د وړوکي او د سماتې نه مخکې یا وروستو د منۍ د سپرم څو قطرې خارجېږي، نو دغې ته ویل کېږي سپرمیټوریا یا جریان. د دې جریان لفظي معنی چې کوم ده هغه د بهېدل، نو کوم څیز چې بهیږي هغې ته جریان ویل کېږي. جریان خون هم وي، د وینې جریان هم وي او د مني هم وي، نو جریان مني ورته ویل کېږي. نو دا تکلیف چې کوم دی دا کله کله وي نو بیا خیر دی، څه مسله نشته، خو دا مسلسل وي او ریګولر وي نو بیا د دې دوایي پکار چې د علاج وکړی شي. لومبی زه تاسو ته د جریان وجې ښیم چې د کوم وجو نه دا مسله تاسو ته راتلی شي. لومبی چې کومه وجه ده هغه د کانسټیپیشن، قبض. د چا چې خېټه سخته وي، حاجت یې نارمل نه وي، په درېیمه حاجت دپاره دي ډاکو میتازو لپاره، او یا روزانه دی خو خېټه ډېره سخته وي، تکلیف سره کېږي، نو زور سره دا قطرې وتی شي. د جریان دا قطرې چې کوم وي د سپرم دا د قبض سره کېږي، ځکه چې قبض سره چې حاجت کېږي نو زور کېږي، نو زور سره قطرې ډسچارج کېږي. نو یو خو دا وجه ده. بل کم خلک چې کم هلکان کم زلمې چې ګرم خوراکونه ډېر کوي، بازار کې خوراکونه ډېر کوي، کبابونه خوري او مرچ مسالو والا خوراکونه ډېر زیات کوي، نو هغې ته هم دا مسله راتلی شي. درېیمه چې کوم وجه هغه چې کوم هلکان ذهني طور نیگیټیو تاټس ډېر ساتي، لکه منفي سوچونه وي، داسې ویډیوزګانې ګوري، داسې تصویران ګوري، یا داسې سوچ ساتي چې هغه فحش وي، هغې سره جنسي خواهش راوچتېږي، نو هغې سره هم دا مني دا قطرې راتلی شي. دا درې وجې شولې. څلورم وجه یو ډي آی ده، یورینري ټریک انفیکشن، چې کوم چې د میتیازو نالۍ دا د هغې کې انفیکشن وشي، زخم پکې وشي، انفیکشن پکې وشي، نو د هغې وجې هم تاسو دا تکلیف کېدی شي د جریان د سپرمیټوریا. د دې نه بچ کېدو څه طریقه ده؟ نو اسانه طریقه دا ده چې تاسو کوشش کوئ چې ستاسو قبض نه کېږي. قبض دپاره داسې خوراک تاسو استعمال کړئ چې هغې کې فایبر سیوا وي، چې ستاسو خېټه نرمه وي، تاسو به تکلیف نه کېږي. خوراک کې مرچکي مسالې کم استعمالوئ، ساده خوراک کوئ، اوبه ډېر څښئ، ذهن صفا ساتئ، نیګیټیو تاټس ذهن کې مه راولئ، منفي سوچونه ذهن کې مه راولئ، داسې ویډیوز داسې تصویران وغیره مه ګورئ چې هغه تاسو فحش وي او هغې سره جنسي خواهش تاسو راوچت شي. درېیم چې کوم دی که ستاسو الله مکه یو ټي آی مسله وي، نو په دې چینل باندې ما د یو ټي آی باره کې ویډیو جوړه کړې چې د هغې څه کوم میډیسن دي هغه تاسو استعمال کړئ، انشاءالله دغه مسله به ستاسو ختمه شي. که فرض تاسو د جریان ښکار یا تاسو دا مسله وي، نو تاسو د هومیوپیتک دوه دوایانې ښیم دا استعمال کړئ، انشاءالله تاسو به د جریان د مسلې نه بېغمه شئ که خیر وي. لومبی چې کوم دوایي دغه نکسوامي که ده، نکسوامي که به راواخلئ 200 کې، سهار غرمه ماښام 10 قطرې یو ګوټو کې اچوئ څښئ. دې سره بله دوایي چې کوم ده هغه سټیفیسیګریا ده، سټیفیسیګریا 200 کې راواخلئ او سهار غرمه ماښام یو ګوټو کې دې نه هم اچوئ او دا تاسو څښئ 10 قطرې. نکسوامي که 200 او سټیفیسیګریا 200 دا تاسو استعمال کړئ، انشاءالله څو ورځې دننه دننه ستاسو جریان مسله به مکمل طور باندې د الله په فضل باندې ختمه شي. خو ورسره چې کوم ما تاسو ته احتیاطونه وښودل هغه پرهیزونه هم ورسره وکړئ، نو انشاءالله ستاسو مسله به مکمل طور باندې ختمه شي. زما نه دعا ده چې الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي. سره زما الله دې زموږ د ټولو مسلې ختمې کړي، امین. ملګرو که دا ویډیو تاسو سره څه فایده درکړې وي او ستاسو خوښه شوي وي، زما را چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، په دې به تاسو له مستند مشورې او د مستند دوایانو باره کې معلومات ملاویږي. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.